نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی زمکه کې چې صد دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې دا به ټول بار راوغورځي روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نشي ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بل ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به د هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام
نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار نن وګوره هر سړی آرام خور په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو علال خواره هغه خلق هم نه په جمعاتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار زدا تپوس کولې شم چې لکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې دا دې کم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاري راله دا دې کم ځای نه پخ کړې ده زدا تپوس کولې نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ مکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خاخ کړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې یا الله دا سو و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغ نو منځ به نه کول نو چې کم خلق د دنیا پر روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې الله دې امان راکړي بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د ښکرونو نه زیات لوی وي په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي یا الله دا څوک دي و بدا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول په دې خوله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي بل به کوه په دې خوله کنستو دوه به په جنگول دوه به په جنگ کړه
د به تماشا کوله نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی دا زمونږ ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دي هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي د بجای او ښځه وه نو هغې به هر کار وران کول هر کار به وران او نامه بجای وه نو چا مالکه تې ډېره تنګه شوه نو هر وخت به یې ورته فټ حالت آخر کې ورته ویل په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي په فټ ټیمو حالت بجای نه شرمیږي سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کېنئ پرتګیستلي او دا سنبه هم داسې چس ناري کی هم به هم ستاسو په خبره څوک غور ونه کي وایه لګیا اوسه چاته وی دا د بجای رونه که ووایه ورته سو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي سو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي خلق بیا اودسه منځونه کوي